نکه د پکتیکا ولایت د مرکز ښرنې جنوب ختیځ ته پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې ډیری برخه یې غرونو نیولې او په دې غرونو کې طبیعي ځنګلونه لکه جلغوزي، نښتر، مماڼي، اوبښتې او سروب ونې پراخ او ګڼ ځنګلونه لري چې د دې سیمې د اوسیدونکو عاید هم له همدې لارې لاسته راځي. یاده ولسوالۍ له ګاونډي هیواد پاکستان سره ګډه پوله لري. خلک یې غریب او د جلغوزیو په کاروبار بوخت دي. یو شمېر ځوانان یې په عربي هیوادونو کې د مسافرۍ او پردیسۍ شپې او ورځې سبا کوي او د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کوي. که څه هم دغه ولسوالۍ د غرونو منځ کې ایساره ولسوالۍ ده، شاوخوا ښایسته غرونو پوښلې. دا ولسوالۍ نه یوازې دا چې پراخ د طبیعي ونو ځنګلونه لري، بلکې په دې غرونو کې بیلابیل بوټي او زړه راښکونکي ګلان او ښایسته منظره ځایونه چې د ورتلونکو پاملرنه خپل ځان ته اړویشته دي. د دې سیمې یو تن قومي سپین ږیری وایي چې نکه د پکتیکا له پامه غورځول شوې ولسوالۍ ده. دلته په تیرو 100 کلونو کې د وخت حکومتونه په ورتګ نه دي توانېدلي چې په دې ولسوالۍ کې د پوهنې، روغتیا، بیارغونې او حکومتي خدمات وړاندې کړي، بلکې د دې سیمې خلکو همیشه تر وحشت او ډار لاندې ژوند تیرول او ډیری وخت خو به یې د چاپو له ډاره عامو خلکو په خپلو کورونو کې د شپې تیرولو ته زړونه ښه کاوه. سرچینې وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت په راتلو سره دوی خوښ دي چې بشپړ امن قایم شوی دی، خو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ لپاره دې په ټولو برخو کې پاملرنه زیاته شي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې ملي راډیو تلویزیون ته چې دلته د ځنګلونو وهل کیږي او که نه، وویل نکه زیات ځنګلونه لري. پخوا په دې سیمو کې خلکو د خپلو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو په موخه ونې وهلې چې د اوسني حکومت له لوري دوی ته په لیږل شویو پیغامونو ناستو مسجدونو کې سپارښتنه شوې چې نور دې د شنو ونو له وهلو خلک لاس واخلي، چې د سرغړونکو سره به یې قانوني چلند وشي چې د دې اعلان سره سم د ونو وهل هم بند شوي دي. نوموړي وویل چې د دې سیمې خلک د غرونو له جلغوزیو څخه زیات حاصلات ترلاسه کوي، خو تیر کال یې د بازار د نشتون له امله جلغوزي په نیمه بیه پلورل شوي دي او خلکو سخت زیانونه لیدلي. نو له همدې امله غوښتنه کوي چې ورته مناسب بازار موندنه پیدا شي. کاتو یې تر دولت هم دا کیسه کړه چې شین لرګی به نه وایي، دا لرګی به نه پرې کوئ، دا به نه وایي، وچ لرګی د رغه کوئ. خو دا خلک عاجزه خور خلک ده، مسکین خلک ده، ګزاره یې په دغه شي دو. غټ لرګی وایي، زړ لرګی وایي، خو اوس یې بند کړی ده، اوس یې نه وایي. پوهېږې که نه، بلکل یې بند کړی ده. نوی لرګی بیخي بند ده، نه یې وایي. نوی لرګی هم په دغه حال کې چې بند شي، دغه اوس بیا راځي ډېره خو د الله سره دو که نه وي د کور په دغه غره راغونده. دا هم چې په بند شو، اوس خدای ته سره سپوري چې څه ځنې جوړوي. یو پټای څه لري، څه یو پټای هم نه لري، کې غري خلک ګزاره یې په دغه غره وه. اوس دا بند شو، بند کړی هم ده، وایي هم نه. قومي خلکو مرتغه شوي دي، ولسوال دی، امني قمندان دی، د خطین هم کړي دي، په کلي کلي هم ګرځېدلي دي چې مثال نر به شین لرګی نه وایي، چې مثال د خبره پوهېږې که نه، نر به ځنګلینه نه وایي. دغه دا سره کم کیسه کوو. دغه غوښتنه لري چې مثال داسې والیار ورته جوړه شي، ساکل خلک تباه شو چې څه 5 روپۍ لرل هغه هم ځنې لوړ. بازور یې نشته داسې خاص بازور، هلته په پیسې مخکنۍ بیه باندې وي. هغه چې کوم ده یا یې خیسته وړي یا یې ورګین ته وړي، نو غازي چې وایي بسي پوهېږې که نه، ولته یې خرڅ کړي یا په خیس کې یا په ورګین کې. هلته خو یې نشته دا په ولسوالۍ ولسوالۍ دا تجار خو یې ګرځي. خو تجار زی مړی وس په دانه مینا کول و دا چې ستی شپه فکر نه کوي پر اول یې نه مسول دولو تکتیوال په دا چې پیسې یغه غوځي په خرڅ کړي، واده ورکړ میاشت دوه میاشت شل شپې ولو بازور په خاتم شو په ولو دا چې په 3000 کیلو کړي واغه بس په 2000 نه خرڅي. دا غزي مړی مست دا سره کتابه شو چې جوړی کی وای بوسي صفای کی یا خسته یسی یا ورګین ته یسی. نه الحمدلله اوس خو مخکنه خو درته وایي چې دا سال هلته بیا خدای په افغانستان نه راولي. لکه اتر چې شو د یوه شي پیر هم نه و، نه د غله پیر و، نه د مړ بېکرسي به پته نه وای چې چا مړ کړ دا سړی. پوهېږې که نه، اوس خو دا اسلامي امارات چې راغلی ده الحمدلله داسې یوه سړی صدقي شوي دو، یو داسې امنیت شوی دا چې د غږ نه خلک هغه کوي ویره کوي.
چې اسلامي دولت پوهېږي کنه داسې یو قدرتي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صفا د یغه حکومت پوهېږي کنه یغه چې په ډوکه روان وي حیوانونه به رامنه خوړي چې مسعود خبر شي پوهېږي کنه دا اسلامي دولت چې خدای وسله د الله دی یا مقام الله دی یا مقام کو یو په نکا کنه په تمام افغانستان کې دا سامنیات رغولای د څیک مخته د شپې به بخی طلای نشو در درورون به نشوتله بیس دیگه شپه راون شای بخیر وازه خو مزال مک کول شتا پوپی دی کنه مسول ولسوال شتا د تذکری ولا شتا مسول یو بلاستینده جوړه شي محکمه ولا شتا پوپی دی کنه هر څه شتا الحمدلله اسلامي دولت سره دا هر شپ مکم شوی د دې ولسوالۍ وطن ښوونکي وویل چې دغه ولسوالۍ د ښکلا ځان ته منظره لري خو زیاتوي چې خلک یې د تیر حکومت پر مهال له ګڼو حقونو بې برخې او خدمات ورته نه دي وړاندې شوي. نوموړي ویل چې په دې ولسوالۍ کې په تیر کې د پوهنې بهیر کمزوری و لکه څنګه چې اړتیا ده په هغه ډول د زده کړو بهیر ګړندی نه ده ځکه دلته په تیر کې سخت اداري فساد ترسره شوی او په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې یوازې په ولسوالۍ کې یو رسمي ښوونکی او پاتې ټولې قراردادي ښوونکي دي. دا ښوونکی وایي چې یاده ولسوالۍ نږدې 2000 کورونه لري خو تر اوسه پورې ورته نه مخابراتي شبکې فعاله دي او نه هم حکومتي ادارو ته ورته ودانیو یا تعمیرونه جوړ شوي دي. هغه ویل چې په اوسنۍ پیړۍ کې چې خلک په تخنیک پورته پړیو ته تللي خو موږ نه تلیفونونو اړیکو نه هم په دې برخه کې نورو اسانتیاوو ته لاسرسی لرو چې د حکومتي مسؤلینو د بشپړې پاملرنې غوښتنه کوو. د جنکۍ په مورد کوي تیر حکومت کې موږ غوښتنه کړې وه چې موږ ته باید هغه تشکیل اساسي د ښوونکو چې موږ جنکۍ دپاره هم ښوونځي را برابر کړو او د مالکانو لپاره هم خو هغه کوم تشکیل چې و د استاد ښوونکو هغه کم و نو زموږ سره چې زده کوونکي یوازې هلکان زده کوونکي وو او جنکۍ نه وې او اوس هم دا غوښتنه چې موږ سره باید دغه د ښوونکو تشکیل زیات شي هغه کارتسیا هغه لوازم چې کوم دي کتابونه هغه راکړه شي او موږ دپاره ودانۍ جوړې شي تعمیرونه چې موږ هلکان او نجونې ټولې زده کړه وکړي. نو وروسته پورې موږ یو مکتب تعمیر جوړ شوی دی موږ تر ونې لاندې یا په سیوري ته یا تر لمر لاندې موږ زده کړه کوو هغه که باران وي یا لږ یخ وي بیا زموږ زده کړې پاتې وي رخصتي وي نو موږ په ټول کال کې تقریبا یو 4 میاشتې پوره تعلیم نشو ورکولی ځکه کله یخ وي کله واوره اوري کله ساړه وي کله ګرمي وي دغه وجې نه موږ دا غوښتنه کوو چې باید دغه تعمیرونه جوړ شي تر څو د ښوونکو تشکیل هم زیات شي چې په منظمه توګه موږ زده کړې. دلته په نګه کې چې کوم دي 2 کلینیکونه شته او ډاکټران هم کې شته ډاکټر هم کې شته خو کوم نرسان چې کې دي هغه دومره پوه نه دي چې هغه د کوم ډلیوري کیسونه راځي هغه په صحیح موارد باندې که پوه یم هغه وسایل نشته نو که معمولي مشکل جوړ شي د ډلیوري کیس په موارد باندې موږ هغه ناروغان خوست ته وړو او یا یې ورګون ته وړو چې اکثره خپل یاره کې هغه د مشکل سره مخامخ کیږي ناروغانو او دلته د دوایي مشکل دی ځکه د خلک اقتصاد خراب دی اکثره دوی کلینیکي ته مراجعه کوي نو کلینیک ته چې ورشي کلینیک کې ډاکټر څه دوا نه وي هغه ډاکټر پرچه ورته ولیکي چې ته بازار کې دوا واخله نو هغه خلک بیا په هغه عکس العمل کې چې دا کلینیک موږ ته څه پیدا کوي چې موږ ورشو موږ ته دوا نه راکوي هلته کې دا په کلینیک کې دوا نه وي ډاکټر هم نه وي ګرامو چې دوا نه وي او خلک نه دي ګرام ځکه چې د مشکل د وجې نه د اقتصادي د وجې نه مشکلات د وجې نه د کلینیک ته مراجعه کوي او په کلینیک کې دوا نشته هېڅ دوا نشته کې چې وي معه د نشت برابره ده نو موږ دا غوښتنه چې د کلینیک باید غاټ کړی شي صحیح شوه او ډاکټران باید ښه ډاکټران راشي او کوم وسایل چې دي کوم لوازم چې دي هغه ورته پوره کړی شي ځکه عینک ولسوالي خو ډېره لرې ده دلته هېڅ په نښه کې یو امبولانس نشته کلینیک ولا حکومتي امبولانس موږ نه لرو نه شخصي امبولانس لرو بس د ورګون ته چې موږ یو موټر نسو شخصي موټر نسو په 15,000 روپۍ د کلیوالي موټر ځي هغه بیا مریض یا په تکلیف شي ورسره نو دا که یو امبولانس خو پیدا خو یو بیخي ښه ده او که نه وه بیا د دوا په موارد باندې او د لوازمو په موارد باندې باید ډېر کوښښ وشي چې دلته کوم هغه د زراعت وړ توکي دي باید همیږو کلینیکو ته راوړل شي. دلته 2 کلینیکونه دي دواړه فعال دي ډاکټران شته ناست وي هر وخت خو درمل او هغه کومو د زراعت وړ توکي چې دي هغه ډېر کم دي. د نکې ولسوالۍ بازار کوچنی ده خو د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده.
دلته بازار د دکانونو په سر د تلیفونونو د انتن نیولو کاسې نصب شوي دي. د بازار شاوخوا تکه شنه ښکاري، خو دې سیمې ته په راتګ به د لومړی سترګې د عبدالقادر خلیفه په دیني مدرسه لګیږي چې د تیرو 19 لسیزو راپدې لوري فعالیت کوي. تعمیر یې په عصري او اساسي ډول د شخصي خلکو له لوري جوړ شوی. د دې سیمې یو تن هټیوال وویل چې په تیرو 20 کلونو کې مو سختې ورځې او شپې تیرې کړې. د کورونو د بمبار ترڅنګ مو داسې ورځې هم ولیدې چې امریکایانو زموږ بازار بمبار کړ. خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. د وخت مسؤلینو ته تر ولایته ورغلو، خو چا مو غږ وانه اورېدل او نه هم چا راته رسېدلي تاوانونه راکړل. دغه سرچینه زیاتوي چې په ولسوالۍ کې مو ماشومان بې زده کړو ګرځي. مخابراتي شبکې کار نه کوي. لوی لارې ولسوالۍ ته خرابې او خامه دي. روغتیایي خدمات بسنه نه کوي. نو ځکه غواړو چې موږ ته پاملرنه وشي او په دې ولسوالۍ کې د بېلابېل خدمات ګړندي او پیاوړي شي. دلته خو لکه چپې هر وخت ډېرې چپې وشوې، خو په یوه چپه کې م 4-5 دوکانونه د منځه لاړو، بیا چپه راغله، بیا لاړو، او د هغه نه د اخري چپه چې وشوه په روسه کال انشاءالله بل کال دا 25 دوکانونه دلته د ما خپل کې ختم شو. 25 دوکانونه ورې واخیسته او دا دوکانونه ټول ډک وي. په هر دوکان کې 15 لکې، 40 لکې، 10 لکې، تر 80 لکې پورې مال پکې و. دا ټول ختم شو، فیصله شو. دا بازار الحمدلله د موږ ده. بالکل ولایت لوړی په ولایت کوم درخواست ورکو، خو هیڅ کله میږ غاښ چا نه ورودو. اوس د اسلامي امارات نه میږ دا سول ده چې د میږ د غاښ وروي چې د میږ تاون یا د میږ د کنینه دا وسو. بالکل دا ټول نه کته مربوطه دي انشاءالله چې دا د کنینه وسو چپاکو ختم شو. د کنینه بالکل سخت نقصان روغه میږ ته په تیر حکومت کې چې میږ ته شي نشته. او اوس هم اسلامي امارات نه دا میږ غوړي چې میږ ته د موټر وشي، میږ ته د هسپتال وشي. هسپتال میږ په ملک هیڅ شی نشته، نه پرشن شته، نه داسې سہولت شته. دا کلینیک ته دلته ګلی ملی چې ورکو په دا کې کور شته نه، او داسې شاید میږ ته جوړ کړو. میږ دی نه د والي صاحب نه دا سول ده د اسلامي امارات نه چې میږ ته دلته هسپتال جوړ شي. که فکر دی وي کلینیک خو یو اړیکه شی ده، هسپتال دې ورته جوړ شي چې اپرشن وي د سترګې د پرشنو میږ به ډېره محفوظه وي. د نن نه دوله بالکل میږ مټې ته د نن نه میږ ازاد و چې ولګي سخت مشکل سره مخامخ یو. تلیفون کار نه کو، نیټ کار نه کو، ډېر سخت ورسره پرشنه یو. سخت ضروري میږ فشار ده چې میږ ته مټه په حال ولګي. د اسلامي امارات نه د میږ امر ده چې دا څومره وخت میږ تیر کو سخت پرشنه کوم تیر کو، میږ ته چې مټه ولګي، میږ ته هسپتال ولګي. او میږ ډېر خوشحال یو د اسلامي امارات نه چې میږ ته دا کور وشي. د اسلامي امارات نه دغه اپیل ده، دا مې دینه درخواست ده چې میږ وړ کې دغه څه ګرځي او په زره کې ګرځي. رونه بسواده شو، رونه خراب شو. په 22 کله کې میږ ته هیڅ شی نه درغلي. وړ کې دغه چې تونو خو ته باز نوستوي سبق ورته ویایي نه مال مونشته نه میږ د پوره مکتبي نشته نه ردی د پوره میږ دغه درخواست ده چې میږ ته د زر سره د وړ کې مینه خرابېږي میږ ته د کار وشي. بالکل بې دا خو چې په هر سړي باندې دومره علم فرض دی چې ځان وپېژني، بل وپېژني، مور پلار وپېژني. تعلیم هم د یوه برخه ده، د اسلام یوه برخه ده چې ونه شي وړ کې خو دغسې مینه بسواده شو ختم. د نکې بازار یو شمېر هټیوالو د 4 کاله پخوا د امریکایانو له لوري د بازار د بمبار او وحشت په اړه را سره خبرې وکړي او یا د ستونزې په دې ډول شریک کړي. دا 4 کاله مخکې وشو انشاءالله. پوه شوې؟ دا د امریکایانو لخوا چپه راغله، 24 ګنټې چپه وکړه. موږ په کلي کې مخسره و، دلته راغله بازار ته 32 دکانونه اندازه وسوه. ما خپله 40 لکه روپۍ افغانۍ تاوان وشو. دا بل دوکان هم دی ما په څنګ پرې 14 متره اوږده دي، 3.5 متره یې سوره دی. ښه حکومت نه کړی، 1 روپۍ موږ ته په لاس نه ده راغلې. اوس هم طالبانو ته عرضې جوړې دي چې تر اوسه ورکړې نه دي. 1 روپۍ کې ما کوم د موږ سره چا نه دی کړی. 15,000 1 لک روپۍ د جیبه خرڅه ورباندې وشوه، هغه هم چا نه دی راکړي. ما د سپرپارټ دوکان و د بټرۍ د موبلنې دا مکمل ختم شو، غوټ سره تي شو مکمل کنو ماینه ورته کېکو. هغه په جریان شو د شپې تقریبا 12 شاوخوا بجې وې. چپه 4 کاله مخکې ووهل شوه. دا ویجاړ دي کنه ټول وثابت کړي دي. یو خو موږ ته ډېر مالي زیان ووښته. اوس په راتګ باندې اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې موږ سره کمک وکړي. موږ تر قرضې ډېر لاندې شوي یو. تقریبا کابل کې پرمانه قرضې را باندې وختې دي، خوست کې را باندې شته. د اسلامي امارت څخه موږ غوښتنه ده. تر دولت څخه خساره غوښتې ده، پرچې مروړې دي،
تیر دولت کابل کې په خپلواکه اداره کې چې کوم پرچې سره شوي انشاءالله اوس به وي هغه موږ سره هېڅ کمک ونه کړو. د یادې ولسوالۍ د روغتیايي برخې مسؤلین او فعالان وایي چې په دې ولسوالۍ کې د امارت په راتلو سره روغتیايي خدمات ګړندي شوي دي او روغتیايي پرسونل په خپل وخت خپلو دندو ته ادامه ورکوي. سرچینې ویل چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو شمیر زیات ده ځکه شته روغتیايي خدمات د خلکو له بهره بسنه نه کوي او اړتیا ده چې روغتیايي مرکزونو ته انکشاف ورکړل شي تر څو د دې سیمې ټول خلک په خپله ولسوالۍ کې د ناروغانو درملنه وکړي. زه ډاکټر علادین سراج د نګې د بي سي د کلینیک مسؤل یم. دلته د موږ د کلینیک دپاره ډېرې هڅې شوي دي او خپل کارونه په مخ روان دي او کوم پیکیج چې موږ ته راکړ شوی دی موږ د خپل پیکیج کار په مخ روان دی. په خپل پیکیج کې موږ یو نوع مشکل هم نه لرو خو چون چې دلته د خلک نفوس زیات دی خلک غواړي چې مطلب موږ ته لږ د خدمات لوړ شي. لکه د موږ بي سي کلینیک دی موږ خلک غواړي چې سیزي شي او د دوی کومو خاص غوښتنې چې دا ترسره شي. نو معنا دا چې موږ ته چې کوم شی راکول کېږي هغه تر اوسه ښه دي موږ خپل وظیفه ښه صحیح ولاړ یو. شخصي 2 دولتي کلینیکونه دي چې یو صرف د نکه په نامه یادېږي د هغې مسؤل زه یم یو نکه جنت خیل دی چې د هغه مسؤل ډاکټر عبدالله جان دی. دواړه ام ډي ډاکټران یو او موږ بعد د وخت نه شخصي دواخانې هم لرو. موږ د رسمیات د 8 بجې نه شروع کېږي تر 4 بجې پورې مو خاص رسمیات دي. نو الحمدلله کوم کار چې د موږ په پیکیج کې شامل ده موږ ښه ترسره کوي. انشاءالله په کلینیکو کې خپله قابلهګانې لرو هغې ښې تر خپله حده پورې مجربې دي او خپل کارونه ښه صحیح ترسره کوي. کوم مشکل په دې باره کې چې د موږ پورې مربوط وي هغه موږ ترسره کولو. کوم چې د ریفر سیسټم دی مریض اختلاطي وي مریض ته پرابلم او مشکل وي پریزنټیشن یې خراب وي موږ کولی شو چې موږ د پی ایچ او ډي ایچ ته موږ ریفر کوو. موږ ریفر سیسټم لرو خو چون دغه بي سي کلینیکونه دي دغه امبولانس نه لري. نو په موضوع کې مطلب موږ د افغانستان ټول لارې خامې دي چون د موږ د لارې غوښتنه کوو چې ښه لاره شي جوړه شي او د کلینیک پورته کول په دې خاطر غواړو چې موږ ته امبولانس پیدا شي. نو معنا دا چې موږ ته خپل کار دلته ترسره کېږي. انشاءالله دا مشکل د موږ ډېر راپاتې دلته او کوم چې د ریپر سیسټم دا مشکل دي هغې دپاره مطلب هر یو سړی کوشش کوي چې مطلب د پی ایچ او ډي ایچ ته انتقال شي. خو د میډوایف په سیټ باندې یوه میډوایف ډاکټره ده یوه کانسولره ده مشاوره ده چې موږ د مور او د ماشوم د دوی ټولو شیان چې هغه سوی تغذیب فیډریشن دی او په هغې کې کوم کانسولینګ دی هغه په صحیح توګه د موږ سره هغه ځان ته اجرا کوي او میډوایف چې دا کومه د ډیلیوري کیسونه دي او ان سی پی ان سی کیسونه دي په خپل ټیم باندې کوم خلک چې راځي موږ ټي واکسینو ته لپاره دا ټول اجرا کېږي. زموږ د تعلیم داسې دی چې تعلیم د هر چا دپاره ضرورت دی په هر بخش کې ضرور دی باید تعلیم ولري. ګوره زنانه ډاکټر ته د موږ ضرورت دی مردانه ډاکټر ته د موږ ضرورت دی انجینر ته د موږ ضرورت دی زراعت ته د موږ ضرورت دی. دا باید ټوله هره شعبه باید فعاله شي د هره شعبې دپاره باید خپل هغه وشي. هغه چې کوم ټایمټیبل یې دوی جوړ کړی دی هغه کوم لاین یې ورته جوړ کړی دی هغه د شریعت په اصولو کې باید هغه ټولو ته باید اجازه ورکړل شي. دلته خلک ځکه زیاتې ګیلې لري چې 20 کاله محروم ساتل شوي. د وخت د ټولو امکاناتو په شتون کې دې ولسوالۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د بیا رغونې په برخه کې د نورو برخو ترڅنګ ان ښوونځي هم ودانۍ نه لري. دلته خلک وایي اولادونه او وروڼه مو بې زده کړو پاتې دي. د وخت مسؤلینو یوازې په تشو ژمنو تېرېستلي یو. هغوی زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره امن ډاډمن شوی حق حقدار ته سپارل شوی. په ټولو اړخونو کې د پریکړو په صورت کې له عدل او انصاف څخه کار اخیستل کېږي. نو ځکه اړتیا ده چې خلک د نظام بشپړ ملاتړ وکړي. ملا غوښتنه خو مې کړې وې دلته ځای ځای د نظارت کسان هم راتلل خالي وعدې به یې وکړوله چې موږ درته مکتبونه جوړوو یوه نښه داسې لوستلی وه چې په تېر نظام کې مالي رفعاله شمېرله په جمهوریت په نظام کې دومره توجه تېر نظام نه ورته کوله. حتی یوه متوسطه ښوونځی هم نه درلودله او یو تعمیر ورته منظم شوی وه هغه یو ورچپو پرې راغله هغه دا ځای کې موجود دی هغه پکې له منځه بلکل تعلیمي سیسټم صفر دی ولسوالۍ. یوه متوسطه خطه چې لیسه هم نه لري متوسطه ښوونځی هم نه لري تعلیمي سیسټم یې بیخي صفر دی. وایم د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول افغانستان کې امن قایم شوی دی خلک خوشحاله ژوند لري. په تېره بیا زموږ خلک ډېر د خوشحالۍ احساس کوي د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره. مخکې نقد د جمهوریت نظام راغلی و دلته یو کال تېر کړلو بیا د نقد څخه د استاد سکوت شو بیرته ولاړل په شاتګ سره خلک د امن احساس کوي د افغانستان اسلامي امارت هېڅ کوم شکایت نه لري. پرېکړه عادلانه دي په هر کار کې ورسره همغږي لري د نه که خلک ورته خپل کار ترسره کوي.
د اسلامي امارت نه دغه اپیل ده، دا مې دې نه درخواست ده چې موږ وړ کې دغسې ګرځي خو په زره کې ګرځي، رونه بسواده شو، رونه خراب شو، په دا شل 22 کله کې موږ ته هېڅ شی نه درغلي. وړ کې هم دغسې کیټونه خو ته بعضې نوست وي، سبق ورته وایي نه ملمون شته، نه موږ دپاره مکتبونه شته، نه د دې دپاره موږ دغه درخواست ده چې موږ ته د زر سره د وړ کې موږ نه خرابېږي، موږ ته د کار وشي. بالکل بېکوي. دا خو چې په هر سړي باندې دومره علم فرض دی چې ځان وپېژني، بل وپېژني، مور پلار وپېژني. تعلیم هم د یوه برخه ده، د اسلام یوه برخه ده. دا چې ونه شي وړ کې خو دغسې مینه بسواده شو، ختم شو، بربود شو. د پکتیکا مرستیال والی مولوي محب الله حماس وایي چې د دې ولایت ټولو لرو پرتو ولسوالیو ته د افغانستان د اسلامي امارت ځانګړې پاملرنه لري، د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي. هغه ویل چې دوی د خلکو غوښتنو ته په بشپړ احترام ګوري او دوی حقدار بولي، خو وایي چې دوی به د خلکو غوښتنې له خپلو اړوندو مسؤلو ادارو مشرانو سره شریکوي او په ګډه به ورته حل لارې لټوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه تقدیموم. وروسته لکه تاسو ته بهتره معلومه ده، یقینا پکتیکا ولایت یو ډېر لرې پروت ولایت او ډېرې ولسوالۍ لري. داسې بعضې ولسوالۍ ډېرې اطرافي ولسوالۍ دي او لرې ولسوالۍ دي چې په تېر جمهوریت کې تر اوسه پورې هېڅ قسم کوم پاملرنه نه ده ورته سوې. د تعلیمي نصاب او داسې د بیا رغونې کارونه نه دي پکې سوي، روغتیایي مرکزونه نه دي پکې جوړ سوي. نو مشکلات یقینا ډېر دي، خو خاص کر د نکې ولسوالۍ چې یو لرې پرته ولسوالۍ ده او دغه ولسوالۍ ته به انشاءالله د امارت په راتګ سره اگر که بعضې ولسوالیو ته پاملرنه سوې ده، خو کله هم چې د بیا رغونې کارونه پیلېږي انشاءالله موږ به دغو ولسوالیو ته زیاته پاملرنه کوو، ځکه دغو ولسوالیو کې هېڅ قسم کوم کارونه نه دي سوي په تېر جمهوري نظام کې. نو په آینده کې به انشاءالله دغو ولسوالیو ته ډېره پاملرنه کوو. موږ ټول ولس ته د پکتیکا ټول ولس ته انشاءالله لازم ډاډ ورکوو. تقریبا په بعضې ولسوالیو کې لکه د اومنې ولسوالۍ او سروبي ولسوالۍ کې او د ډیلي ولسوالۍ او تروي او وړمومۍ او بعضې نورې ولسوالۍ لکه د اورګون په ولسوالۍ کې د پیرکوټي یو لرې پرته سیمه ده، هلته خو تقریبا څو اونۍ وړاندې هلته هغه شبکې د افغان بیسیم شبکه فعاله سوه، انتنې ولګېدو او خلک له دغه نعمت نه برخمن شول. په نورو ولسوالیو کې لکه وزیړوک او نکه او داسې بعضې ولسوالۍ چې کومې پاته دي په هغوی کې د مخابراتي ټیم چې د هغه کوښښ کوي وخت په وخت باندې هلته بعضې ولسوالیو ته ځان رسوي چې په کومو ولسوالیو کې دغه مشکلات دي، مشکلات له نږدې اوري او بیا له خپل وزارت سره شریکوي او له موږ سره شریکوي، بیا په ګډه باندې په دې باندې کار کوو. نو انشاءالله په لنډ وخت کې امید لرو چې انشاءالله هغه ولسوالیو کې به هم نقطې راواخیستل شي او په آینده کې به انشاءالله دوی ته دغه مخابراتي لارې چې انشاءالله دوی خپل کوم مشکلات چې دي انشاءالله مشکلات به حل وي. نکه د پکتیکا یوه وړاندې او لرې پرته ولسوالۍ ده. تاسو د دې سیمې د اوسیدونکو خبرې واورېدې چې دوی په تېرو 20 کلونو کې هیڅ حکومتي اسانتیاو خدماتو ته لاسرسی نه لرل. ولې د دې سیمې اوسیدونکي اوس هم د افغانستان اسلامي امارت څخه غوښتنه لري چې د دوی لپاره دې د جلغوزیو مناسب بازار پیدا کړي او د دې ترڅنګ دي د دې خلکو لپاره چې ډیری عواید یې د جلغوزیو له لاسه ترلاسه کیږي، دوی وایي چې د جلغوزیو د پروسس مرکزونه دې هم ورته فعاله شي. دا شان د دوی په خبرو کې دا هم راغلی و چې د پوهنې ریاست عوامي روغتیا ریاستونه دې په ګډه په دغه سیمه کې روغتیایي او ښوونیز خدمات ګړندي کړي تر څو پورې د دې سیمې ماشومان هم وکولای شي د نور هیواد د نورو ولایتونو د ماشومانو په څیر خپلې زده کړې ګړندۍ او تیزې کړي. لا تر اوسه پورې چې موږ له چارواکو سره خبرې وکړې، دوی هم ژمنه وکړه چې لرې پرتو ولسوالیو ته د افغانستان د اسلامي امارت پوره پاملرنه ده تر څو ټولو ولسوالیو ته یو ډول خدمات او د بیا رغونې کارونه وغځوي. د دې ترڅنګ د دغو خلکو د ډاډګیرنې خبره او د خوښۍ خبره دا وه چې په نکه ولسوالۍ کې د تېرو 20 کلونو په پرتله باندې ډاډمن امنیت رامنځته شوی، خلک له یوې سیمې بلې سیمې ته په آرام ډول پرته له ویرې تګ راتګ کوي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون،
د پکتیکا نکه ولسوالۍ.